السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. قدرمندو کتونکو میا ایاز احمد ما د پروګرام ټپا غزل سره قدرمندو کتونکو په ټپا غزل پروګرام کې را سره د باجوړ د سیمې یو نوموړی شاعر نوشاد کیمور صاحب یو ځل بیا مېلمه. قدرمندو کتونکو وی بیا د باران پشپرا نشي بیا د باران پشپرا نشي د خپو چاپونه دي بیبي لیدلی دي نه نوشاد کیمور صاحب تر تزما نوشاد کیمور صاحب په ټپا غزل پروګرام کې برا سره څه شریکوي؟ ډیره زیاته مننه میا ایاز احمد صاحب تاسو ته تاسو کتونکو ته سلامونه. یو ټپه چې زما د یار وربلې وران که سیلۍ په لاره د ړندو په شانې ځینه مطلب زده چې لاندې زه به درته ښکارم که نه هورې لاندې زه به درته ښکارم که نه هورې لاندې زه به درته ښکارم که نه هورې د غرور په غره ولاړه یې مغرورې واه لاندې زه به درته ښکارم که نه هورې د غرور په غره ولاړه یې مغرورې مړې ستا د شونډو خوند خو ځان له خوند دی مړې ستا د شونډو خوند خو ځان له خوند دی خوند به څه وي د عربو د کجورې مړې ستا د شونډو خوند خو ځان له خوند دی خوند به څه وي د عربو د کجورې خوار ولس مې زنده‌باد او مرداباد شو واکدارانو تاسو ډکې کړې ججورې واه ډېر ښه شعر دی. خوار ولس مې زنده‌باد او مرداباد شو واکدارانو تاسو ډکې کړې ججورې پولادي وعدې دې بیا ټوټې ټوټې کړې د خپلو عادتونو نه مجبورې واه مننه پولادي وعدې دې بیا ټوټې ټوټې کړې د خپلو عادتونو نه مجبورې څه به وایم چې د څه په شان تېرو ستا بڼو ته پسخېدې ایرانۍ تورې الله د غزل مطلب زده چې یا خو ستا په تعویذونو کې څه نشته یا خو ستا په تعویذونو کې څه نشته یا خو ستا په تعویذونو کې څه نشته یا زمونږ په قسمتونو کې څه نشته څه نشته مجبورۍ وي څه زما څه د هغې وي مجبورۍ وي څه زما څه د هغې وي مجبورۍ وي څه زما څه د هغې وي اوس مو یو بل ته په زړونو کې څه نشته ساده ګله د ټوپکو کار شروع کا ساده ګله د ټوپکو کار شروع کا ساده ګله د ټوپکو کار شروع کا د جنگ خار دی قلمونو کې څه نشته ښه شعر دی کیمور صاحب ساده ګله د ټوپکو کار شروع کا د جنگ خار دی قلمونو کې څه نشته تیزابي اوښکو مې ځای په ځای سوري کړه تیزابي اوښکو مې ځای په ځای سوري کړه د کتو د تصویرونو کې څه نشته او خامخا به دې بیا نر کټې رسیږي خامخا به دې بیا نر کټې رسیږي خامخا به دې بیا نر کټې رسیږي زما روره په خوبونو کې څه نشته هسې لږه لږه سا پکې غړېږي نور زما په ارمانونو کې څه نشته هسې لږه لږه سا پکې غړېږي نور زما په ارمانونو کې څه نشته د پیزوان ارمان له ګوتې په مرۍ د مړې اوس مې په لاسونو کې څه نشته مننه د پیزوان ارمان له ګوتې په مرۍ دا مړې اوس مې په لاسونو کې څه نشته د وردۍ خاونده مړاوي کشمالي دي د وردۍ خاونده مړاوي کشمالي دي د وردۍ خاونده مړاوي کشمالي دي د کیمور سره جبونو کې څه نشته ډېره مننه. قدرمندو کتونکو دا و نوشاد کیمور صاحب دا و زمونږ ټپا او غزل پروګرام چې سر ته ورسېدلو ما میا ایاز احمد زما ورور نوشاد کیمور صاحب لا اجازت راکړي چې چېرته مې خاد آباد او بریالي اوسئ.